سپنا وفا اخر کې ټول راویښ کا او کم کسانو چې خوب ورغلی نو هغه راویښ کړو ډېر زبردست سپنا وفا. اوس مطلب چې وخت هم داسې شو زه یم چې خبرې ډېرې نه اوږدو. بالکل هسې خو چې کوم ځای کې زمرود صاحب ولاړ یې هلته خبره خو اوږدېږي خو خیر د نن به موږ شارټ کړو. ستا په مخ کې ځکه نه کومه چې ستا د مېلمنو طرف ته ولاړ شو. ستا د بابا سره پیتې ټوپک د هغه سره به چې پلار اوږدې خبرې وکړي که سر نو زه داسې وایم زموږ تلو ته ضرورت نشته خو انجینیر زبیر صاحب تک مایک ورکړي د پښتون ویلفیر ارګنایزیشن پریزیډنټ انجینیر زبیر صاحب. او زه غواړم انجینیر صاحب که تاسو د اختر په دې ورځ باندې دا وخت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خیبر میډل ایسټ او ایو ډي خیبر دواړو چینلو باندې خلک تاسو ګوري نو زه هم که د اختر د دې ښکلې ورځ حوالې سره زموږ کتونکو ته یو میسج ورکوي. السلام علیکم جی. ډېره مننه دلته موجود ټولو ملګرو ته د اختر ډېرې ډېرې مبارکۍ. د دې نه علاوه په شیشه باندې چې کوم خلک موږ د دنیا په ګوټ ګوټ کې ګوري ټولو ته د اختر ډېرې ډېرې مبارکۍ. څنګه چې تاسو ته پته ده چې اختر په خپل کلي کې په خپل مالت کې په خپل علاقه کې ډېر خوند کوي خو موږ د ایو ټي خیبر ډېر شکرګزار یو چې دلته کې هم داسې د اختر غونډه کې یو ماحول جوړ کړی دی چې موږ کمی نه محسوسوو. او په آخر کې وجه د خپلو ټولو پښتنو ته یو پیغام ورکوم چې کم صاحب حیثیت خلک دي ای خو اختر او وخت مناولی شي مطلب خوشاله قرباني غوښه خو دا قرباني دا غوښه چې په غریبانو کې تقسیم شي او دا هغه د ورسین دا هغه اختر بم ډېر په خوشاله باندې تیر شي. ډېر مننه خلیل بندری صاحب ته مایک ورکړئ. خدای خدمتګار او فراخان زبداوي مچې د ډېرو مسافرو په دا کم پینډیمک چې په دې دوران کې د ډېرو خلکو مدد کړې نو زه هم خلیل بندری صاحب که تاسو اختر په دې ورځ زموږ کتونکو ته سم میسج پښتنو ته ورکول غواړئ. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې څومره مسلمانان دي هغوی ته د زړه د کومې مبارکي وایم. الله دې وکړي چې دا لوی اختر زموږ په سیمه کې زموږ په پاکستان کې او بیا پوره په عالم اسلام کې د امن او خوشحالۍ زیری راوړي. او زمرود بنيري صاحب ستا او ستا د ټیم ډېره ډېره مننه چې په هر خوشحالۍ کې که هغه د اختر خوشحالۍ وي که هغه د ازادۍ خوشحالۍ وي نو زموږ د پښتنو دپاره یو داسې ماحول جوړ کړی چې موږ ته دا نه محسوسېږي چې موږ په بار ملک یو یا په مسافرۍ کې یو بلکې په خپل کلي کې یو. ډېره مننه. خیبر ته به زه یو شعر ډالۍ کړم چې بنده منم خو د بندګانو بندګي نه منم. بنده منم خو د بندګانو بندګي نه منم. زه خیبر آزاد پښتون یم په پښتو پابندي نه منم. ډېر زبردست. ډېره مننه سمولا اخون خیل صاحب. زه غواړم چې د اختر په دې ورځ باندې دا وخت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه تاسو ګوري سم میسج ورکول غواړئ زموږ کتونکو ته. د ټولو نه اول جي زمرود بنيري صاحب ستاسو او د خیبر میډل ایسټ یو جهان مننه کوم چې تاسو د پښتنو دپاره داسې ښایسته پروګرامونه رایوځای کوئ او ملګري ټول یو ځای کېږي او د اختر په دې خوشحالو کې موږ شریک کېږو. بل زما ورور او زموږ دپاره قابل قدر د جنت افریدي صاحب او د هغوی د ټیم او د جنت ټور هم یو جهان مننه کوم. د ستاینې وړ دی او زموږ په پښتنو کې اوس هم داسې خلک شته چې هغه پښتنو دپاره د هغو د یو ځای کولو دپاره یو پلیټفارم ورکوي او ستاسو هم یو جهان مننه کوم. د خیبر میډل ایسټ هم یو جهان مننه کوم چونکې زه دلته کې د دیر نمایندګي کوم نو زه د دیر د غیرتي خاورې د شملورو ننګیالو د طرفه په پوره نړۍ کې میشته پښتنو ته او مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم او ستاسو ته هم د اختر مبارکي وایم. ډېره مننه جی. د مایک په جنت صاحب ته ورکړه او هغه به راغواړم خو د هغې نه وړاندې زه یو ملګري بلم چې کوم زموږ په دې سفر کې شامل دی د هغه شکریا ادا کوم چې مشتاق احمد چې هغه د خیبر ټریول ټوریزم منیجنګ ډایرکټر دی. مشتاق صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو هم راغلی او زموږ په دې پروګرام کې تاسو ګډون وکړو. نو مشتاق صاحب هم دغه شان به د خیبر ټلویزیون سره ستاسو د مرسته او ستاسو د سفر زموږ سره به همدغه شان جاري. زه وایم چې مشتاق د ډېر وخت نه د دې د چې کوم بزنس دی خیبر ټریول ټوریزم نو هغه مطلب دا چې زموږ سره په دې سفر کې را رواني او
کوشش دا کوي چې یاره زمونږ چې څومره که هغه ویزټ ویزي یا ټیکټونه چې سي نو هغه دی زمونږ اتورایز ټریول ایجنټ دی نو مشتاق ستاسو د ټول ټیم ډېر مننه ډېر مننه Thank you so much. موږ وختي داسې ذکر کوو بار جنت ټورز نو زه دلته ناستو مېلمنو په بیهاف باندې د پښتنو په بیهاف باندې زموږ د AVT چینلز ټیم په بیهاف باندې هغوی ته د زړه نه تھینک یو وایم او زه غواړم چې هغوی دلته راشي او موږ هغوی سره یو څو خبرې وکړو. نو اوس بلنه ورکومه جنت افریدي صاحب ته کلیپ اور لکوي وی تل به په لاره د مېړنو سره ځم یمه پښتون د پښتنو سره ځم نو جنت صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او نن زموږ د دې خوندور ماښام مرستیال هم دی دا تاسو که ګورئ نو ماشاءالله په دوبۍ کې زما خیال دی دا به جنت صاحب تاسو ته ووایي خو دا کم کروز چې دی د دې په رغېدو باندې زما خیال پنځه شپږ کاله لګېدلي او دا هینډ میډ کروز دی او زما خیال چې په پوره دوبۍ کې دا زما په دویم نمبر یو بل دی یو دا دی که نه نو دا زمونږ رور ته دا اعزاز حاصل دی پښتون ته جنت افریدي ده او همیشه د پښتنو سره مینه کړې د دې جنت هومز یو بهره ټاون کې یو پروجیکټ روان دی نو دی چې کوم د کورونو د 5 مرلې کور ریټ کې خدای نمای جنت صاحب په دې کې تاسو ګټئ سو نو هغه دی وی چې ګټم پکې نه او زه غواړم چې زمونږ هغه رونه چې هغه کم بجټ والا چې هغه خپل د سر سورې ملاو شي نو همیشه د پښتنو د پاره چغوالي دا د پښتنو مرسته کړې د پښتنو محفلونه سپورټ کړی دي نو زه د خبرو نه مخکې یو زبردست کلیپ لوکای او دوی براتې جنت صاحب سب وایي په دې ننني رنګینه ګلورین ماښام او مایک تاسو وګورئ چې آن دی. ها جی السلام علیکم زما نوم جنت افریدي دی او در ادم خیل سره تعلق ساتم ټول نه پهله څومره چې خویندې وروڼه دلته ناست دي زه هغوی له اختر مبارکي ورکوم او دې کې انګلش سپیکنګ هم دی عید مبارک سب کو اینڈ کنگریچولیشن آپ لوگ یہاں پہ آئے ہو اور د څومره چې د زموږ میلمانه راغلي دي پښتو کې به خبرې کوو زه نو د څومره چې میلمانه راغلي دي یقین وکړه چې دا کم ټایم تیر شو نو دا اوس مالا پته ولګېده چې د خیبر کم فیملی ده نو د ټایم پکې اډو پته نه لګي دا څومره چې راغلي دي میلمانه او تاسو ماشاءالله بالکل پرسکون ناست او دا پروګرام انجوای کوئ او زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او زمرود صاحب خو اکثر مونږ سره چې کوم دی ولاړ دی د دې نه مخکې چې کوم زمونږ پراپرټي شو کړې وه نو هغې کې مونږ له دومره ښه ریسپانس میلاو شوی او د هغې نه بعد مونږ کرکټ ټورنمنټ وکړو په زموږ ډیزرټ کیمپ کې هلته هم مونږ له ډېره ښه ریسپانس میلاو شوی و د هغې نه بعد مونږ چې کوم دی جنت فاونډیشن جوړ کړو زمونږ چې کوم وطن کې خلک دي د چاله د اوبو تکلیف وي چاله چې کوم دی نو الحمدلله مونږ هر ځای له ځان رسو دا کوم کروز کې تاسو چې ناست یې دا الحمدلله مونږ شپږ کاله کې دا تیار کړی دی او په دې باندې لکه هینډ میډ دی الحمدلله دې نه پهله یو و هغه چې کوم دی اوس مارکیټ کې نشته دی نو زمونږ ورلډ بګیسټ هینډ میډ فلوټینګ ریسټورنټ دی دا او زه غواړم چې څومره میلمانه راغلي دي نو د دې پروګرام نه ماله یو آیډیا میلاو شوه چې دغسې پروګرام خو هر وخت کول پکار دي ولې چې دا 15 میاشتې کوم تکلیف تیر شوی دی نو زه غواړم چې هر یو سړی دغسې چې کوم دی راشي زموږ په ځای کې موږ له خدمت موقع راکړي او ډېره مننه ستاسو السلام علیکم ډېره مننه تھینک یو سو مچ سر تھینک یو جنت صاحب ډېره مننه ډېره مننه او اوس سر زموږ د خیبر میډل ایسټ چې کومه کوین ده نو غواړو چې وایند هغې سره چې د پروګرام آغاز وشي او هغې سره د پروګرام وایند اپ وشي نو هغه وایي که نه چې ابتدا هم ښه وشو او د هغې چې کوم اختتام و هغه هم ښه وشو بلکل نو پروګرام وخت چې دی هغه ختم دی بدقسمتۍ سره اوس به موږ ستاسو نه چې د هغه اجازت غواړو خو څنګه چې موږ همیشه غواړو چې پروګرام چې کله ختمیږي نو موږ خپل ویورز ته څه ښایسته غوندې میوزک څه ښایسته غوندې سندره او ډېر انرجیټک شانتې پروګرام کې څه شامل کړو بلکل خو بس ټولو ته به دا وخت کې چې دا ناست زموږ وروڼه دي یا په پوره نړۍ کې چرته موږ ګوري ټولو ته یو ځل بیا د اختر مبارکباد ورکوو او زموږ د منیجمنټ زموږ مشران چې دي هغوی شکریه ادا کوو چې هغوی موږ ته دا موقع راکړله چې موږ د خپلو مسافرو او د دې وروڼو خدمت وکړو نو ټایم به ستاسو زیات نه اخلو بلکل جی لوی اختر د خیبر میډل ایسټ سره پروګرام مونږ خو به تاسو نه اجازت غواړو خو د دې نه پس تاسو دپاره په آخر کې یو ډېره ښایسته سندره موجوده فیروزه حوثیت ته به خواست کوه به راځي کلیپ ورله وکئ
او ما او فرح خان ته اجازه راکړئ په دې دعا سره چې الله پاک دې په موږ تاسو باندې دغه شانتي ډېره خوشحالۍ راولي. شپه مو په خیر او فیروزه حوصیت یو زبردست ساوند دی هغه انجوای کړئ. Yorma, dilberuma, yorma, dilberuma, kaçak hoşlar.